السلام علیکم، زمانم ډاکټر شعیب خان دی او زمانه نوی ویډیو پیغام د انټي ریزिस्टेंस یا د جراثیمو خلاف چې کومې دوايي استعمالي د هغې کار نه کولو حواله سره دي. انټي بایوټیک څه شی دی؟ انټي بایوټیک هغه میډیسن هغه دوايي دي کومې دوايي چې موږ د بکټیریا خلاف ورکو. بکټیریا یو داسې مایکرو ارګانیزم یا داسې جراثیم دی چې دا د جسم په مختلفو حصو کې مختلف قسمه انفیکشنز یا زخم جوړوي. فار ایگزامپل د ګردو زخم شو، د معدې زخم شو، د کولمو زخم شو، د نه علاوه د سینې زخم شو، خاص کر په ماشومانو کې سینې خرابېږي. اوس د دا قسمه انفیکشنز یا زخم خلاف چې کومې دوايي استعمالېږي هغې ته انټي بایوټیک وایي. اوس انټي بایوټیک ریزिस्टेंस یا دا قسمه دوايي ولې خپل کار نه کوي؟ د دې مختلف وجوهات دي. نمبر 1 د سیلف میډیکیشن یا خپل دوايي اخیستل د ډاکټر د مشورې نه بغیر. اکثر خلک میډیکل سٹور ته لاړ شي وایي د مریض د زخم ګولۍ راکړه یا د ماشومانو سینه خرابه ده د هغې لپاره پوډري شربت راکړه. دا قسمه دوايي په خپله اخیستل ځکه چې دې ته نه د دې د مقدار پته وي چې څومره مقدار کې اخیستل پکار دي او څومره ټایم لپاره اخیستل پکار دي. د دې وجې نه بیا هغه ریزिस्टेंस پیدا شي. دې نه علاوه اکثر ډاکټر چې وي میډیسن ورکړي د 10 ورځو لپاره او پیشنټ اسټاپ کې په 15 ورځې بعد یا د 15 ورځو لپاره ورکړي، دې 2 ورځې استعمال کی یا مطلب د ورځ کې 2 ټایم ورکړي دی یو ټایم استعمالي یا اوور ډوزي مس ډوزي. دا قسمه مسلو د وجې نه بیا انټي بایوټیک ریزिस्टेंस یا دا کې دوايي کار کوي. د صحت چې کومې ادارې دي هغې دا الرټ جاری کړی دی که چېرته د دې قسمه مسلو مخنیوی یا روکتام ونه شو نو دا به لکه د پخوانۍ زمانې په شان کې د معمولي مسلو نه د خلکو مرګ واقع کېږي. Urgent attention. Reports say the antibiotic resistant microbes are responsible for causing nearly 5 million deaths every year. 6 million people are killed annually, either directly or indirectly, by a problem that's growing more critical by the year: antimicrobial resistance. د داسې قسمه مسلو نه د بچاو لپاره موږ څه کول پکار دي؟ د ټولو نه اول خو د ډاکټر د پرسکرپشن یا د ډاکټر د مشورې نه بغیر داسې قسمه میډیسن اخیستل نه دي پکار. بل ډاکټر تاسو ته د 10 ورځو لپاره میډیسن درکړي پکار ده چې 10 ورځې استعمال شي، چې د 15 ورځو لپاره درکړي پکار ده چې 15 ورځې استعمال شي، چې په ورځ کې کومې دوايي 2 ټیمه ده پکار ده چې 2 ټیمه استعمال شي. مس ډوز، اوور ډوز او ډیوریشن چې دی د کې ډېر غټ احتیاط پکار.